نو دا ترتیب هم دقه شانو چې اول به منځو او بیا به سوا بیا به خطبه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې ابوبکر صدیق دور راغی عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن او دې سلسله روانه حتى كان مروان بن الحكم تر دې چې په مدینه باندې یو امیر او گورنر مقرر شو دغه نوم مروان بن الحكم د عثمان رضی الله عنه تر زوی دی دی په مدینه باندې مشر کړی شو د معاویه رضی الله عنه طرف نه ابو سعید وی فخرجت مخاصرا مروان حتى اتينا المصلى وی ما مروان یو پیر روان دغه مروان بن الحكم چې په مدینه باندې امیر دی وی موږ یو بل لاسونه ورکړو رالو موږ عیدګاه ته د اختر ورځ وه فاذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن وی څه ګورمه چې په عیدګاه کې منبر پروت دی هغه منبر چا جوړ کړی کثیر بن الصلت جوړ کړی دی د خټې نه او د خښتو نه د کچې خښتو نه جوړ کړی دی او خټې پې ورته پرې ده نو اول پیر منبر دلته جوړ شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منبر نو دا مسله ما مخکې ذکر کړی و ما اوله کې وایي چې اکثر مسلې بیان شوي چې غوره طریقه دا ده چې منبر دې استعمال نه کړی شي عیدګاه کې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منبر یې نه وي کثیر بن الصلت جوړ کړی او کثیر بن الصلت هم د امر مروان کړی چې ته مال یو منبر جوړ کړه دا کثیر بن الصلت تابعي دی او دی د دې عیدګاه سره خوا کې به اوسېدو د قبلې طرف ته د کور نو ده بیا د منبر جوړ کړو د دې نوم قلیل د خپل نوم قلیل و خو عمر بن خطاب ته یې ورځ تپوس وکړو چې تاسو څه نوم د هغې قلیل وي ستا نوم کثیر دی نو نوم یې وله بدل کړو ده دا منبر جوړ کړی وی فاذا مروان ينازعني يده ابو سعید وی کله چې موږ د عیدګاه ته ورسېدو وی مروان زما نه خپل لاس راکای کړي كأنه يجرني نحو المنبر او يزيم ځان سره راښکودم د منبر طرف ته چېرته ختو سړی منبر ته ختو وانا اجره نحو الصلاه وزي مانځه ته راکاږم چې لکه منزله هغه منبر ته خیچي یعنی شروع د څه نه کوي شروع د خطبې نه کوي او یې لکه راځه لمونځ وکړه دا مسله موږ مخکې ذکر کړې وی چې فلما رأيت ذلك منه کله چې ما دا کار ولید ما ورته چې اين الابتداء بالصلاه هغه منزله چې به شروع کېده هغه خبره دې څه کړه د اوس به شروع به د منزله کېده وی ما ته وی چې لا یا ابا سعید نه ابو سعیده قد ترك ما تعلم دا کومې خبرې چې تا ته پته ده هغه اوس پرېښودی شوې ده په هغې اوس عمل نه کېږي یعنې اوس موږ په دې عمل نه کوو چې اول شروع د څه نه کوو د منځه نه اوس موږ شروع د خطبې نه کوو دا په دې وایي چې خطبې ته خلک ډېر کښېني هغه خبرې ختمې شوې دي ابو سعیده ته څه هغه ورته کلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم فهذا الله مې دې قسم دې کوم الله په لاس کې چې زما ستا ده کومه خبره چې ما ته معلومه ده تاسو د هغې نه غوره نه شئ راوړی ولې غوره نه شئ راوړی ځکه د پیغمبر طریقه ده ثلاث مرارا درې پیرې ورته دا خبره وکړه ثم انصرف او بیا ابو سعید الخدري یا لاړ ابو سعید الخدري او یا مروان ورغی هغه خطبه وکړه رواه مسلم د حدیث امام مسلم راوړی نو دا مثلا مخکې بیان شوې ده موږ دا ذکر کړی و د دې باب په اوله کې چې اول پیر چا د خطبه د منځه نه مخکې کړې وه اول یې مخکې کړې وه نو دلته هغه تفصیل بیان شو چې هغه دوه کارونه ګوره دغه کړي دي مروان او دواړه د پیغمبر په زمانه کې نه وو کم یې منبر جوړ کو او یې خطبه مخکې کړه د منځه نه طریقه دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه وخته پورې دغه طریقه وه چې اول به مونځ کېدو بیا خطبه او منبر به نه استعمالېدو